إن الحياة قليلة اللذات. د عراق یو سلطان چې ډېر نیکنام و، ټول رعیت د ده راستي ته په سلام و. عز د نوم په دولت سره مشهور و، خو یو بل نفر د ده سره مزدور و. دغه کس چې به هر ځای سا اورېدله، هغه هر څه بې باچا ته رسوله. باچا هم د ده هر څه رښتیا بلله، چې هر څه به ده ویل باچا منله. یو ورځ راغی باچا ته چې غرمه وه، اورېدلې یې پر دا رقم کیسه وه. یو نفر چې تلي وه حج ته زموږ له ښاره، اضافه وه تر ده 100,000 دیناره. ها 100,000 یې او زود تر خپل حاجت وه، نو ایښي وه قاضي ته امانت وه. دې غریبو قاضي سم سړی بللی، په بل چا یې دونه زړه نه و تړلی. خدای تللی و د حج و فریضې ته، په خوښۍ او خوشحالي د خدای بیتې ته. بیا چې کله له هغې خوا ورغلی، سمدستي و د غذا په نوم وتلی، چې په جنګ کې مقابل لور ونیولی. دا 4 کاله یې هلته وساتلی. اوس چې بېرته دی راغلی و قاضي ته، قاضي ورنه کړې پیسې وها سړي ته، چې هر څومره یې زاري ورته کولې، خو قاضي یې هېڅ زاري نه اورېدلې. اوس بلکل قاضي پر دغه کار پښیمان دی، ورته وایي چې ځه ولاړ شه، ستا تاوان دی. که ځې ځه، که نه ځې بیا چې تورومه، په نامه د لیوني دي تورومه. همدا اوس به چې په پښو کې زولنې وي، مرستونکي به چې ټولې ورځې شپې وي. نو غریب په مایوسي کور ته رئیس و، ویل دا مو عدالت، دا مو قاضي سو، چې قاضي مو خوري حقوق د مؤمنانو، شکایت به څوک کوي له موږ امیانو. چې باچا دا کیسه واورېده غمجن سو، خو یو څه په زړه کې دې کار ته شکمن سو. چې باچا دا کیسه واورېده غمجن سو، خو یو څه په زړه کې دې کار ته شکمن سو، چې قاضي خو زه له وخته پېژنم، ناثبوته اعتراض کله منم. ویل ورته غریب راوله ماته، چې رښتیا یې پر قاضي دی څه حق پاته. چې غریب یې راحاضر کړي و سلطان ته، سلطان هم کړي رانږدې په ناز و ځان ته. ویل ستا چې د قاضي سره دعوه وه، راته ووایه چې څه رقم کیسه وه. سړي ټوله کیسه وکړه و باچا ته. ویل نور مې نو پرېښی دی الله ته، هغه ذات چې د همه جهان بادار دی، و هغه ته ډېر اسانه هر یو کار دی. باچا وویل دا کار زه در کوم، خو اوس 200 دیناره در کوم، چې تر څو یې زه درک معلوموم، ته به دغو پیسو کار کړه محترمه. چې به کومه ورځ خبر درکړم و تا ته، نو چابک به ځان راورسوې ما ته. هغه غریب چې د خپل کور په خوا روان سو، هغه دم په کار اخته عادل سلطان سو. و قاضي ته یې حال ورکړي چې ژر راسه، راحاضر عاجل حضور ته د باچا سه. قاضي هم هغه دم شاته راحاضر سو، هم امر د باچا ته منتظر سو. باچا وغوښتي هغه دم خپل ځان ته، قاضي هم دستي حاضر سو و سلطان ته. شهنشاه ویل قاضي ته چې صاحب زه په دې کار کې لرم یو پټ مطلب. ویل ګوره قاضي، زه خو نور مړ کېږم، یم مریض صاحب، بیرته نه جوړېږم. چې په دې ښار کې هر څومره حاکمان دي و علاج ته د مرض مې عاجزان دي، نو زما سره دا اوس دغه سودا ده، چې زما زامن زما تر مرګه باده. یو له بله سره ویش به خامخا کړي، نو په ویش کې به د خوندو حقوق غلا کړي. زه دا اوس یم په خبر چې خاینان دي، هم پر خوندو کوي ظلم زما په وړاندې. نو تر ما وروسته یې حق حتمن د دوی دی، زه پوهېږم زما دماغ د سلطانۍ دی. نو اوس ما د سنجولې داسې لاره، بل په تا لرم باور تر ټول ښار مې ګوره تا ته عقیده ده، رامعلومه چې د ژوند هره کیسه ده. نه مې هېڅ رقم خیانت تا کې لیدلی، نه مې بل نه شکایت دی اورېدلی. زه یو څه سره زر له تا سره ایږدمه، بس دا اوس له هغه هم د خپلو لوڼو خورمه. 2 صندوقه له 0 پیمانه دي، یو صندوق هم دینارونه ورسره دي. دا به پټ کړې په خپل کور کې محترمه، زه یې پټ د شپې ستا کور لره در وړمه. پام چې زما او ستا په حال څوک خبر نه سي، ورسه جوړه به تیار ډنډوره سي. که زما لوڼې شوې له حق څخه لاستوره، نو زما امانت ورکه ورته وروره. پس د هغه به مې د لوڼو سرمایه وي، تر دا اوس به یې لا سمه ګزاره وي. قاضي وویل پر سترګو محترمه، خامخا به ستا ارمان پوره کومه. قاضي ولاړ و خپل کور ته ډېر خوشحال سو، خپل په فکر بس د ټوله وطن سیال سو. چې سلطان مړ سي بیا څوک په ما خبرېږي، ولا ډېر مې په دې زرو کار سمیږي. باچا ژر غریب ځان ته راحاضر کړي. ویل ورسه و قاضي ته ښه یې ځیر کړي. و قاضي ته ګوره وایه دا رقمه، چې زه خامخا حق غواړم محترمه. که ته یې زما پر حق باندې ناګرده، زه باچا ته ورځم نور د زړه درده. و غریب ته باچا هر څه ور زده کړه، غریب هم د سلطان هر څه فهمیده کړه. راغلی برابر قاضي ته ویل ګوره زه حق غواړم، په رضا وي که په زوره. که ته یې زما پر حق باندې پښیمانه، زه دا اوس ځان رسومه تر سلطانه. چې هر څه مې وي پر زړه ها ورته وایم، تا به هم زه د باچا حضور ته بیایم. چې قاضي ته سړي دا خبرې وکړې، قاضي سمدستي پیسې ورته ښکاره کړې. ویل تا ته مسخرې رښتیا ښکارېږي،
ویل تا ته مسخرې رښتیا ښکارېږي په دې ملک کې د چا حق نه خوړل کېږي ته ساده یې ما په قصد زیرولې ما نو کله ستا غریب پیسې خوړلې قاضي پوه سو که سړی ولاړ سي باچا ته بیا نو کله باچا شی سپاري و ماته اوس لا ښه د سلطان ما باندې باور دی له هر رنګ رشوتو مې نا خبر دی و غریب لره خپل حق ټوله ورکي هغه ولاړې بس باچا یې په خبر کی باچا هم د سټیلو غونډه کړه تیار د دولت ټول وزیران راغله له ښاره قاضي هم وجې غونډې ته راغلی تر پخوا یې ولږ په زړه کې وښاغلی سلطان غونډې ته بیان ټوله کیسه کړه د قاضي ټول خیانتونه یې ورښکاره کړه ویل دغه مو قاضیان دا قضاوت سو امانت مو اوس بدل په خیانت سو نو قاضي یې پوره 10 کاله بندي کړي په خاین یې ټول ښار ته معرفي کړي چې د کوم هیواد قاضیان دغه رقم وي پر هغه هیواد به شبه ورځ ماتم وي د یوې پاتا به پای د بلې سر وي هم به هلته د هر چا ژوند ته خطر وي